یوه تکړه ښځه چې روح یې تر جسم هم ښکلی و په غرونو کې روانه وه. دې په یوه دره کې د سیند په اوبو کې ډیر قیمتي کاڼي ته پام شول. لاس یې ورګوت کړ، راوایخیست. په سبا یې د ځان غوندې د غرنیو لارو یو لاروی ولید چې وږی و. لاروي ورنه ډوډۍ وغوښته. دې په غاړه کې اچولې کڅوړه پرانیسته، ډوډۍ یې راواخیسته، سړي ته یې ونیوله. سړي چې په کڅوړه کې قیمتي کاڼي لیدلی و هغې ته یې وویل دا کاڼی به ما ته رانه کې. ښځې بې له ځنډه قیمتي کاڼی هم لاروي ته ورکړ. لاروی د دغو کاڼو په بیه پوهېده. ډېر خوشحاله شو او په زړه کې ورتېر شو چې نور نو ټول عمر له احتیاجه ووت. څو ورځې پس د ښځې د کور دروازه وډبېده. هماغه سړی و. ښځې ته یې وویل ستا کور مې په ډېر زحمت پیدا کړ. ما دا کاڼی بیرته راوړی دی. دا په ډېره لوړه بیه خرڅېږي، خو هسې نه بلکې په دې تمه یې در کوم چې تر دې ګران بیه سوغات راکړې. ته ما ته هغه شی راکړه چې ستا په روح کې دی او تا ته یې دا وس در کړی دی چې خلکو ته دومره قیمتي کاڼی وبخې.